السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونه او خويند خدای دی وکړي چې تاسو ټول جوړ او روغ یاست او الله مو ډیر ونازوه. تاسو ما سره دلته یتیمان ګورئ چې الحمدلله د تاسو پیسې مونږ کما حقه دوی ته رسوو او مونږ د تاسو پیسې چې کوم تاسو مونږ ته یې لیږئ مونږ دغه ایتام ته د مکتب خرچه او همچنان نقدي پیسې او دوی ته قرطاسیه کتابونه کتابچې او نور شیان او همچنان یونیفورم مونږ دوی ته اخلو. نو ورونو او خویندو که تاسو نور کوم ورونه او خویندې پیژنئ چې هغوی هم غواړي چې د یو یتیم کفالت وکړي نو تاسو کولی شئ چې هغوی ته ووایئ چې $15 د میاشتې په سر مونږ ته ولیږي. انشاءالله مونږ کما حقه د تاسو پیسې نور زمونږ ایتام چې دی چې مونږ سره په پینډینګ لیست کې دي هغوی ته هم مونږ همدغه شیان به ورته اخلو او همدغه شیان به ورته وسپارو. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله.